نن زمونږ د دې اړتیا چې تقریبا درېیمه ورځ ده زمونږ راوځو او انتخابي سره هم پیدا شوی دی په هره سطح باندې چې مذاکرات شروع دي او موږ ته د مختلفو سیاسي پارټیو نه دا یقین هم راکړی شوې ده چې دا خبره موږ د صوبایي اسمبلۍ او په پارلیمنټ کې هم وکړو دا خبره نو انشاءالله زمونږ چې دی خبره قریب ده زمونږ خبره به اورېدی شي او زمونږ خبره په حق باندې ده د حق په بنیاد باندې ده ځکه چې موږ د 8 لکو خلکو بوج نشو برداشت کولی دا 15 لکه خلک اوسېدونکي چې پورې سروالي بروالي په یو غلط نظام کې چې دوی دومره عمر تېر کړی دی او جرماني ډېر سختې تېرې کړي دلته طالبانایزیشن دور و انسرجنسي وه نو دې خلکو ډېرې سختې ورځې تېرې کړي دي اوس چې کومې اسانتیاګانې راغلي نو 8 لکه خلک باندې حمله آور دي او هغه د 400 نه د لاهور نه د کراچۍ نه د پېښور نه داسې ځای نشته دی چې د مومندو میسایل جوړ کړی نه دی داسې سړی نشته چې د دویم میسایل د مومندو نه دی بس چې ضرورت کېږي دلته راځه انتظامیه له 15-16 روپۍ ورکوو د مومندو میسایل وړه دا ډېر ارزان دی کوو چې زموږ بنیاد دی چې دی دا شناختي کارډ او د ویریفیکیشن بنیاد او د ووټ انتراجي چې ووټ د کوم ځای کې د سنسس چېرته شوي دي سنسس چې د دې سړي کوم ځای کې شوي مقل ته د خپل حق وغواړي د خپل حقوق هغه علاقې له هغه ضلعې له ورکړي دي شوي دي مردمشماري چې څه ته وایي چېرته د مردمشماري شوې ده د خپل حقوق هغه ضلعې له ورکړي دي نو زموږ نه څه غواړي که موږ سره د چا سنسس شوي دلته اوسېږي که هغه د مومند نه وي او دلته مو اوسېږي موږ به له حق ورکړو خو چې یو سړی که مومند هم وي او هغلته په دې علاقه کې اوسېږي نه د ده حق موږ سره نشته د خپل حق نو لهذا دی د خپلې نوکري هم د هغوی نه وغواړي انشاءالله زموږ مطالبات شولي نو بیا به موږ ډېر په لوی تعداد باندې څومره مومند چې دي څومره چې دلته قاسم خیل پراته دي موږ به ټول سره کونو ته راوځو درونو ته به تالي اچوو